د دکاندار یم جی زه په خپل دکان باندې بورډ لګوم او د هغې چې ما پسې 550 روپۍ ټیکس راځي ټي ایم ایم والا د دې یو قانون په کار طریقهکار ورکوو به ټیکسونه جي خو چې کله زه خپل خپل بورډ نشم لګولی دا لا فایل دی تاسو ګورئ جي په یو بورډ پسې 70000 75000 1 लाख روپۍ په یو بورډ پسې جي نو کپنې والا خو بورډ لګوي دکاندار خو بورډ لګوي جي که نه خپله خبره درته دا اوس وکړم تر اوسه پورې ما باندې کری شاټ دی د هغه لاکډاون په دې حالاتو کې زما په د تاجر په معمولي غلطۍ باندې ایسي صاحبان راشي هغې اوچتوي بېزتي یې کېږي موبایل ته یې اچوي بارې جرمانې پې عاید کوي که فرض کیا نمایندګان هغې پسې ورشي تپوس کوي نو هغې سره لږ ښه سلوک نه کېږي زه دا وایم چې زه بېشکه زما په تاجر کې به بعضې غلطۍ وي خو دا تاجر د دې ملک د معیشت یو اهم کردار دی دی نن دومره انسیکیور دی چې دی په آزاد مټ سره روزګار نشي کولی داسې کار وشو چې سیرش میډم راله یو که زموږ دا مصیبت دی چې وړې وړې ماشومان یې کړي دي نو هغه یو ټیم والا پکې راشي ګاډ دی دکاندار دی زوی دی ورسره یو ګاډ دی دا ورته دکان ولا سیل کا ما ورته ولې سیل کا وی دا سړی چې دی نو مې دا ګاډ دی که نه سودا تللي دا چې دی خرڅ کړي نو دی به 2 روپۍ ګټي دی غرب شو 5 پیکټې کاټن دی یو کاټن د پیزار غالبا چې دا چینا پیزار دی کم از کم د 20-25 هزار روپۍ دی او د هغې ګټه 500 یا 400 روپۍ دا درې ورځې خبره ده هغه 15 کاټن یې نن هم سیرش ضبط کړي جرمانه 10-10 هزار 5-5 هزار 20-20 هزار 25 یو دکاندار د ورځې 1000 روپۍ نشي ګټلی بیبي لګیا ده د ورځ او ماښام په دکاندارانو داسې راچوي چې د ګاډۍ والا بوتلې چې د بېوسه بوتلې ښه زه دې ته حیران یم موږ ټول وردګ وو چې د دې اے سی کار اسپتال ته تلل نشته د ډبلیو ایس ایس ایم صفایي والا نالۍ والا نشته د سپری والا نشته د اسپتال ته ورشه په اسپتال کې ای سی جي په ایمرجنسي کې سړی کوي زه دې به تللی وم مخکې کې مې مور راغلی چې لاړم هغه سړی راته ویل ټوله شپه مې ډیوټي وکړم هغه جینۍ نه وه ما د زنانو کار هم کوم لکه ته خو پېغلې جینکې او زنانه راځي او سی جي څنګه یاره جي چې ته به په تاریخ کې راواله د مردان تاریخ کې غالبا د 10 کالو ډي سي مردان کمشنر مردان اے سی مردان دا به چېرته د مردان هاسپیټل چې را 3 دی دا به چېرته ونه وینې چې د یو تصویر هسې د نمایش دپاره هم ځان دلته ایستي دړه واټ ته راشئ په خدای مې قسم چې په انسانانو به زړه وسوځي چې ایم ایم سي ته وګوره دومره ټیچینګ هاسپیټل ته وګوره دومره سیسټم ته وګوره زړه دې واټ ته وګوره ښه بیا د کرونې واټ ته لاړ شئ نو دا جمعداران نه دي دا صفایي چې کې ته څه نوم ولي سویپر چې دي هغې ته دغه چوړې دي سپینې جامې چې دا نرسان کمپاونډران دي ډاکټر والا په ټلیفون علاج کوي او مړې د مریض په مخ کې لمبوي دا ریکارډ باندې خبرې دي دویم دا دی مهرباني دې وکړي دا سکولونه دي د دې دورې دي کوي دا ډبلیو ایس ایس ایم دې ګوري چې کوم یو ته ګوري راغر او دکاندار راغر اوچتې کا هله پولیس ته یې واچوه یا سیارش ته بیا بله ویغله تا سره څه بل څه کار نشته چې راځي دا دکاندار د دې ګناهګار دی بلې دکان کې ناست دی خپلو بچو له ځان بچ کوي ټوټول ایښي دا شی اچولی دی ماسک سینیټایزر ورسرې دي نو ما ته وایي چې داسې چل مې به ورسته لاول خو ته خپل ځان پوهېږه زموږ عمران صاحب دلته وه ډي سي مردان وځي ارشاد راته بیان شي بهترین کردار هغه ادا کړی بهترین د دې د تاجرانو ترمنځ هغه داسې یو کردار ادا کړه چې تاجرانو په خپله د هغه سټي کړه چې رئیسي دا به راخطی سامان اوچت کړه زما شهیدانو بازار د هول سیل بازار دی ټولې صوبې ته سپلای کوي صوبې ته چې سپلای کوي خامخا ما سره به ګاډي ډکېږي دا به غرب چې په دې ګاډو به راخطا شي دکاندار چې دکان سودا خرڅه کې دکان دا په فوټپات تیریږي او دلته به یو اګروشمنټ د دې معنی غلطه ده اګروشمنټ دا دی که ما روډ نیولي ما فوټپات نیولي که ما بل څه نیولي دا غلط دی به یو بولډوزر راونه دا ډیمولیش کا خو که زه پرې سودا خېجومه زما سودا ګاډي د پرته د دکاندار یې خېجي او دا غرب راشي او غزر زر ګاډي کې واچي چې ما دا کارکردګي نه ده جي دا بالکل غلطه ده دکاندار انتهایی مسایلو کې دي واحد سیرش نه دي نورو علاقو به د دې خپلو کې په خدای قسم چې سار راپاسي دې له بل سره زده کړي دي او کنه زه خو دې ته حیران یم بس دس دکاندار د اسپتال ته چې ورته وکړې دړو واډو ګورې کیجوالټۍ وګورې هلته هلکې باترومونه وګورې د مردان کې وګورې زچا بچا واډ وګورې د ماشومانو واډ دړو واډ په داسې حالت دی خپله مور به بوتلې او ما ته هېڅ ویلې د اسپتال نه مې وباسه زه به ټیک شم
هغه واټ داسې حالت دی کوم واټ چې جوړ شو هغې راغونډ کړی دی دې ځای کې ایم ایس د اته لکه نهه لکه تنخوا دي موږ تاجران زه ورور بندو د دوایي دوکان یې ټګۍ ایستې دی د ایم ایس په کیسه خپله کمپني ده هلته به ورځي ګریډ 17 افسر چې دوایي ورکوي هغه چې کمپیوټر کې کوي دلته به زنانه ولاړې شیلټر نشته یو کړکۍ ته سل کسان ولاړې چې دې به مانه دوایي دي څنګه چې دوی وایي چې دا مردان د ویژن ټول ستاسو انډر کې دی زه خپله مختلف ادارو ته سرکاري دفترو ته ځم یو افسر هم پکې د 10 بجو پورې نه او کلاس 4 راغلي په دفترو کې نور څوک نه چې چا سره همکار یو متعلقه افسر بیا ورته 12 بجې لاړ شو بل دا کوم چې زموږ پټوارخانې دي یا زموږ تحصیلداران صاحبان دي د اصیګانو صاحبان دوی چې هلته لکه چاپي وکړي هلته د خلکو نه تپوس وکړي چې تاسو ته مسله څه ده دلته کې روزانه دی راځئ او ستا دا مسله ولې نه حل کېږي دې کې وجه څه د ریزن څه دی مسلې داسې د روزګار په حواله باندې چې اکثر پولیس والا راشي موږ یو څیز اخیستي موږ ورله خپله ډیټا هر یو څیز ورکړو دغه ورله ورکړو هر یو شي هر یو څیز ورته موږ پرووایډ کړو چې د هغه چې کومه ډیټا وه شناختي کارډ موبایل نمبر هر یو څیز ورته ورکړو چې هغې بیا زموږ نه هغه څیز هم اوچت کړي او ورپسې هغه پیسې هم زموږ نه واخلي دا چې حکومت د دې لپاره څه وکړي چې اوس د یو دوکاندار کار نشته روزګار نشته او د هغه ماشوم پسې د 2 میاشتو پیسې یو ځای راشي یو نه سړی 15 ماشومان دي هغه به دا رقم دی نه ورکوي خلک ټینشن کې دي هر یو خلک په کوڅه کې روان دي په بلار روان هغه ګنګس دی هغه سره د خپل مسایلو غم دی هلته کې چې کوم پلیټفارم دی نو هغه به ډېر وخت نه جوړ شوی دی او بیا د هغې نه بس زما په یادښت شو کې هغه راځي تقریبا 1995 کې څخه جوړ شوی دی د هغې نه بس بیا چې کوم نالې دي او کوم دغه دي ګډلې دي د هغې نه سرونه لرې کړی شوي دي نو په هغه پلیټفارم ځای په ځای معلومات دی په هغې باندې خو څوک لرې شي علي ستاسو په نوټس کې یو ډېره ضروري خبر راولمه زمونږ د اعداد شمار مطابق موږ سره په سبزي منډۍ دننه کم از کم 12000 کسان کار کوي چې دا ډېر ورسره د ډسټرکټ مردان د ټول د لوی انډسټري ده ډېره لوی انډسټري ده زمونږ د مردان سبزي منډۍ فروټ منډۍ په ټوله KP کې په 2 نمبر ده موږ مې زیات دی روزګار پکې زیات دی ټول ټکس پایلر دی ټول ټکس ورکوي هر قسمه ټکس ورکوي سر موږ سره بدري خبر دي چې دا فرم د ټایم چې کله دا سبزي منډۍ ته شفټ شوې ده موږ سره دا مسله ده هغې کې نمبر 1 زموږ صبر نظام ډېر ناقص بالکل غلط دی دا سرکاري حکومتي ولا بورډونه لګېدلي دي هغه بورډونه کیمرې اکثر د هغې نه دا بورډونه چې کوم دی یو بورډ دی 2 بورډونه دي نو دا مهرباني وکړئ نو تاسو دا بورډونه تاسو لرې کړئ نو ښه وایي مسلې دا دي چې لکه د کرونا خبره تاسو وکړه نو زه صرف ته دا وایم چې مهرباني وکړه دوکانداران زموږ به 15 دوکانونه خو مردان ته خلک په لکونو کې راځي سودا له څه په ګاډو کې راځي څه په چینچیانو کې راځي مهرباني وکړه سر مخکې په کمیټې کې تاسو سره موږ دا خبره کړې وه چې کومه چینچي رشته به راتله به په کمیټې کې رجسټر وه نو زموږ دوکاندار به هم نه ډسټرب کېده او هغوی ته به یې خپلې نمبرې ورکولې نو موږ مهرباني وکړه چې ستا غوندې افسر راغلی نو ته ټایم هم ورکړې بل هر وخت په دفتر کې هر ملګري ته ملاویږم نو زما ملګري څه به نه راغلي څه موجوده دي چې څه داسې خبرې چې هغې باندې په دې مردان کې او تاسو تاجرانو ته څه پیدا او حکومت سره تعاون کوئ نو هغه مسایل تاسو دله دفتر ته وړی شئ سبا کو تاسو اورېدلي ADR بل نوم باندې دی الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن هغې باندې مسلې شروع دي هغې باندې اوبجیکشن دا جوړ شوی دی هغې کې دا خبرې دي زه به تاسو ته معلومات دپاره به یو خبره پکې صرف وکړم هغه دې دپاره دي چې زموږ څه مسایل دي هغه به ډایرکټ راځي کمشنر ډیپټي کمشنر اسسټنټ کمشنر د دې جرګه به جوړېږي هغې به دا کوي هغې باندې یو اوبجیکشن جوړ شوی دی هغه اوبجیکشن دا دی چې زموږ چې کوم DCs ACs راځي د هغې بیکګراوند لیګل نه وي هغې په قانون نه پوهېږي هغې به زموږ جرګه څنګه کوي سیم زه دلته تاسو ته دا مشوره در کوم چې زمونږ دا ټول تاجر برادري دا ټول تعلیم یافته خلک دي جنرال روزګار کوي څوک سمګلرز نه دي ټکس پټولو والا نه دي نو دا څومره چې دا شکایت جوړ شوي دی د ACs نه د دې مین وجه دا ده چې کم ACs راځي هغې زموږ په تاجر برادري په مشکلاتو باندې د هغې په کاروبار باندې هغې په دې شي پوهېږي نه چې دې قسم مسایل دي دا دي چې ورسره زموږ مین مسله کورونا نه دې وخت کې نه ده زموږ مین مسله د مینجمنټ نه ده ځکه چې خو یو نیچرل چیز راغلی دی هغې مسله جوړه کړې ده د هغې مینټیننس به څنګه کوو د هغې دپاره دا ټول پرابلم جوړ شوی د دغه ځای نه دی کوو چې هر دکاندار باندې به موږ ګرځو دکاندار به ماسک اچولي انشاءالله د هغه دکاندار سره
د هغه دکاندار سره کو یو نوکر دی کو دوی کو دی به ماسک چوری دا مونږ په ځان انشور کوو خو مهرباني وکړئ اوس د سراونډینګ نه ګاګ راځي او دا ګاګ بیا دغه ته ولاړ دی او د ماس نه دکاندار خو شر نشي کوی ته خامخا ماسک واچوه بل د دکاندار خو سر راوتی غریب نو دی خو دې ته ناس چې ګاګ چته راشي مال او زه خرڅ کما نو زه ګاګ ته مې پتا را سودا نه خرڅوم ورو زه ماسک نه چون دا خو امپاسبل غونډه خبره ده